څلور زنانه را جمع شوي وې او بله یو زنانه وفات شوې لمبولی او د دې لمبا په دوران کې موږ نه مړي خلاص نه دي. د لمبا په دوران کې یو بل ته لګیا دي چې دا ډېره خرابه ښځه وه او دا داسې وه او دا هغسې وه. هغه مړه زنانه پسې خبرې کولې چې کله خبرې کولې که نه موطا امام مالک دا واقعه لیکلې ده ښه وی خبرې کولې یو بل سره لګیا وې وی د مړي په دې خپه پسې دا لاس داسې مګو که نه وی داسې مګو لاس وی لاس یې کلک وینښته او مړي ونیو بلکل. دلته جنازې ټیم خلک پریشان وو هغوی ورته په ژړا شوې منډې کړې تې وی مړي د ژوندې زنانه لاس نیولی دی خپه پسې کلک شوی دی. یو مولانا نه فتوا وغوښتله څه وکړو مولانا صاحب فتوا ورکړه وی مړي نه خپه کټ کوي وی مړي نه به څنګه خپه کټ کوو خلک یېرېدل څوک خواله نه ورتلل ښه دا د تهمت انجام دی او سزا ده موږ ته یو معمولي غوندې خبره ښکاري. او بیا بل مولانا صاحب نه فتوا وغوښتله وی هغه ورته وویل وی د دې ژوندي انسان نه دا لاس کټ کوي چا نه شو کټ کولی. چا ورته وویل قاضي قضات د هغه دور امام مالک رحمه الله نه د دې مسلې تپوس وکوي. امام مالک صاحب ورته وویل وی زه به دغې زنانه نه په خپله پوښتنه کوم او داسې راغی او یو پرده د دې زنانه او د امام مالک صاحب په مابین کې وه او تپوس یې وکړه وی خورې تا چې غسل ورکو دې زنانه له نو څه دې ویلي اول ویل وی ما سم نه دی ویلي بیا چې ډېره زیاته مجبوره کړه نو په ژړا شو ورته او ما ویلي چې دا ډېره بدکاره وه. نو امام مالک صاحب ورته وایي تا لیدلې وه چې دا بدکاره وه وایي نه ما نه وه لیدلې خو د پلانکي د کور په مخه به تېرېدله نو وایي چې د کور په مخه تېرېدله نو تا پې دا الزام ولګو تا پې تهمت ولګو د تهمت سزا څه ده 80 درې او تا ته به 80 کوړې سزا میلاویږي او په هغه مړي د پاسه سم له کنه 80 کوړې ولا ورکړې ښه او چې یو کوړه پاتې وه که نه راوي لیکلی دي وایي چې یو کوړه پاتې وه نو هم مړي لاس نیولی او نه یې پرېښوده ښه او چې اخیر کوړی ور وخېجوله که نه د مړي نه لاس را خلاص شو.